دوه سجدو په مابینځ کې دغه یو وظیفه وکړه که د په رزق کې برکت رانلی او په عزت کې د برکت رانلی راس او ما ته وایه چې مولوي صاحب ته هسې فالتو خبره کړې وه دا یو داسې وظیفه ده چې ډېرو غټ شیخانو غټ علما کرامو د خپلو حافظانو ته او خپل شاګردانو ته دا ښوولې ده لیکن د دې څخه ډېر زیات خلک ناخبره دي تاسې تجربه کوئ در سره یو څو میاشتې که در ګڅه مسلسل یې وایاست دا په دې سجدو په مابینځ کې دغه 2-3 سکنډه دا نه اخلي ډېر کم وخت چې دی هغه نیسي لیکن برکات یې دومره زیات دي چې تاسې به د دې برکات په دې خپلو سترګو ووینئ د وظیفې ښوولو څخه مخکې دغه یو اپیل کوم یو خواست کوم چې تاسې دا ویډیو ضرور مخته در سره شیر کړئ چې څومره مسلمانانو ته رسي تاسې ته یې ثواب الله د رب العزت در رسوي او دغه اکاونټ در سره فالو کړئ ځکه چې څو وخت کېږي زه دا ویډیو ورکوم دغه اکاونټ خراب دی یو چا ریپورټ پرول دی که څه وجه ده ونه پوهېږم خو اصل راځم د وظیفې و طرف ته کله چې یوه سجده دې وکړه بیا راپورته شولې او په د دویمې سجدې ته چې ځې د دې څخه مخکې دغه یوه دعا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني یو واره دا دعا وایه چې نفل کوي سنت کوي فرض کوي د دې دواړو په مابینځ کې د دې دوه سجدو په مابینځ کې دا دعا ووایه که چیرې ستا په رزق کې برکت رانلی یا عزت زیات نسو راسه بیا ماته ووایه لیکن دا به یې څو ټیم خامخا کوي مسلسل به کوي پرېږدی به نه